د کابل ښار د برکي څلور لارې د جوړولو کارونه په چټکۍ سره روان دي چې موخه یې د ترافیکي ستونزو کمول او ښاریانو ته د اسانه تګ راتګ برابرول دي. د مسؤلینو په وینا دا پروژه چې څو میاشتې وړاندې پیل شوې اوس یې د پام وړ پرمختګ کړی. د سړک پراخول، د موټر د تګ راتګ لپاره د لویو هوایي پلونو جوړول، د اوبو ایستلو سیستم جوړول او د معیاري څراغونو نصب د دې پروژې مهمې برخې دي. دلته کارګر په پرله پسې ډول کار کوي او درنې ماشینري د څلور لارې د جوړښت چارې پر مخ وړي. شهربانی کابل نزدیک به 1 سال قبل کار ساخت پل هوایی برکی را آغاز کرده. این پل دو بخش اساسی داره. بخش زیرگذرش که مشخصا لیسه نادریه را وصل میکنه به طرف ترافیک در حدود 470 متر طول داره، 525 پایه داره و در حدود بالاتر از 80% کارش به پیش رفته. و بخش دومش که روگذر هسته، مشخصا سایه جانباغ را وصل میکنه با پروان دوم که مجموعاً 440 پایه داره و 700 متر طولش هسته. این پل در زمان 2 سال بخیر تکمیل میشه و در حدود 1.5 میلیارد افغاني سرش مصرف. ځایي اوسېدونکي وایي چې که څه هم د کارونو له امله لنډمهاله ستونزې رامنځته شوي، خو د پروژې له بشپړېدو وروسته به یې ګټې ډېرې وي. مسؤلین زیاتوي چې د کار کیفیت ته ځانګړې پاملرنه کیږي او هڅه روانه ده چې پروژه په ټاکلي وخت پای ته ورسیږي. 100% به نرم استاندارد جهانی کارایش پیش میره. هر موادی که ما اینجا فعلا استفاده میکنیم بعد از تست لابراتواری ما مواد استفاده میکنیم و با استاندارد معیاری میسازیم. ما شبانه و روزی کار میکنیم که تا با زودترین فرصت کار این پروژه را به اتمام برسانیم و حوصله‌مندی همشهری خود میخواهیم دیگه. هر پروژه یک مدت زمان از خود داره. 20 سال است که در کار لودر هستم. در پروژه زیاد کار کردیم. به می رواله که این پروژه پیش میره، حتی امو خارجی ها که در اینجا کار میکردن به این شفافیت کار نمیکردن. چندین جا واقعا کار جریان داره. کار ساخت‌وساز شکر به آمدن امارات اسلامی کار ساخت‌وساز خوب پیش میره دیگه. خوش هستیم. افغانستان از وطن ما، از این خاک هستیم. خاک ما چقدر جوړ شوی، جای افتخار، جای خوشی است. ویل کېږي چې د دې څلور لارې په بشپړېدو سره به د کابل ښار د ګڼې ګوڼې یوه مهمه ستونزه حل شي او د تګ راتګ بهیر به اسانه شي.